السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون 19 درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ تاسې له لسو څخه تر یوه پورې د پرلهپسې عددونو تفریق کول زده کړل. د نن ورځې په درس کې به د صفر لرونکو عددونو جمع کول زده کړو. راځئ چې راپیل یې کړو. ګلالیو زده کوونکو لس، سل، زر او نورو داسې عددونه ته چې په پای کې یو، دوه، درې یا هم زیات صفرونه ولري صفر لرونکي عدد ویل کیږي. نن به د صفر لرونکو اعدادو د جمع کولو لنډه طریقه زده کړو. راځئ چې په مثالونو کې یو ځای تمرین کړو. لومړی مثال: دوه داسې عددونه انتخابوو چې په پای کې یو دانه صفر ولري. هغه عددونه به لس او شل واوسیږي. اوس به دا دوه عددونه په لنډه او اسانه طریقه جمع کړو. طریقه داسې ده چې لومړی عدد چې لس دی لوړ لیکو، تر لاندې یې دوهم عدد چې شل دی لیکو. چپ طرف ته یې د جمع نښه لیکو او لاندې یې یوه افقي لیکه کشوو. اوس نو راځو د لومړي عدد صفر د دوهم عدد له صفر سره جمع کوو او حاصل یې چې صفر کیږي تر لیکې لاندې لیکو. اوس نو د لومړي عدد دوهم رقم یو د دوهم عدد له دوهم رقم دوه سره جمع کوو او حاصل یې چې له درې سره مساوي دی د صفر مخ ته لیکو. نو موږ ویلی سو که موږ لس او شل سره جمع کړو حاصل یې 10 کیږي. دوهم سوال: 800 او 400 عددونه سره جمع کوو. دواړه عددونه په منظم ډول له علامې سره یو ځای پر خپلو ځایونو لیکو. افقي لیکه کشوو. د لومړي عدد اول صفر د دوهم عدد له اول صفر سره جمع کوو او حاصل یې چې صفر کیږي لاندې لیکو. بیا د لومړي عدد دوهم صفر د دوهم عدد له دوهم صفر سره جمع کوو او حاصل یې چې بیا هم صفر کیږي د مخکني صفر څنګ ته لیکو. اوس نو راځو د لومړني عدد دریم رقم چې 8 دی د دویم عدد له دریم رقم سره چې 4 دی جمع کوو او حاصل یې چې له 12 سره مساوي دی د مخکني صفرونو مخ ته لیکو چې په لاس راغلی عدد 1200 یا هم 1000 او 200 ویل کیږي. د نن ورځې په درس کې د کورني کار لپاره ملالۍ او لیمه را سره دي. دوی به په ګډه د 100 او 500 عددونو د جمع حاصل پیدا او موږ ته وښیي. دا و زموږ د نن ورځې 19 درس. په راتلونکي شلم درس کې به د صفر لرونکو عددونو تفریق کول زده کړو. په مخه مو ښه.